الو ښه جوړه بخیره راسه دغه ته راسه رستورانټ ته راسه کار ما ګرده خلاص کړي دي نو دلته غاجي صاحب چې غلو بېولې و ښه اوس یې له کړي دي نو خوراکي او څه سره خوش کړي دي پوښتنې ته به ورسو لږ ژر راځه سمه صحیح. السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام. ودې در ولاړېږم بس جوړ بخیر. څنګه یاست؟ خیرتي تکړه تازه دلته راته کښېنه. هغه چوکۍ راواخله حاجي صاحب ته کښېنو یوه پوښتنه به پر وکړو. ښه خدای مو راوله. حاجي صاحب جوړ راغی ژوند زندګي په خیر ده په خیر راغلی یې خیر دې نصیب شه. حاجي صاحب څنګه یې؟ الحمدلله ښه یې خیرت دی. الله دې راضي شي من ښه یو سره. نو دا ژوند ښه شی دی. اوس ولې زه حاجي صاحب بیا چې پیسې به بیخي نو خو دغه خپلې پیسې درته سور ورسي کې لرې ماریانې کې نه لرې ماریانې نو 12 بجې وې چې موټر د شپې ښه ماخستن 12 بجې وې چې موټر ته راوختلم مخ د کور پر خوا مې حرکت راوکړي چې داسې لږ ځای مخ ته رالم دی غوږ ته دي راته ودرېدله کندهار ډالر په 3.4 پیسې کابل په 4.15 پیسې. ښه حاجي صاحب خدای ظالمان ولاړ وه جمپ ته زه قرار شولم نو بالا دي هغه سر راباندې راټول شوله د یوه ظالم په سر کڅوړه راواغوسته بالا یې لاسونه شاته راواړول. غزنی کالدارې په 950 افغانۍ ډالر په 3.45 افغانۍ. حاجي صاحب کڅوړه په سر راواغوسته لاسونه شاته راوتړله بالا د خپل موټر ډکۍ ته یې واچوله. داسې نیم ساعت څونه کښېنه یم ده نو خو داسې دا اوس چې د شور نه یم په دغه دا یو اډ مې کار نه کړي باره یې داسې نیم ساعت قدر یې بوتللم او لاره هم ګرد خامه وه نو خدای خبر چې کوم ځای و. کندهار ډالر په 4 کالدارې په 2.5 افغانۍ زر کالدارې په 2.5 افغانۍ ډالر په 4 نو هلته چې راتایا کړلم اول خو سترګې خو مې تړلې وې باره څو پوښتنې راسه وکړلې چې بیخي په ما پرې هېڅ اړه نه درلودله داسې د خدای ظالمان کابل ډالر په 4 کالدارې په 2.5 افغانۍ غټ بازار په 255 دی کوچنی بازار په 2.5 افغانۍ. حاجي صاحب تا کیسه کول کیسه خو م کوله مال تا کڅوړه مې په سر ور واغوسته یا د حاجي صاحب په سر کڅوړه ور واغوسته ښه د کڅوړې اغوستو وروسته لاسونه راوتړل نیم ساعت مزل وکړي هلته یې راکښته کړم او هغه خبره خو مې واورېده دا بل ما چې سړی حاجي صاحب بادري کړی هغه ته یې کڅوړه په سر راغوسته سړی د هغسې حاجي صاحب خو دی حاجي صاحب نو هلته یې همداسې پوښتنې راسه وکړلې چې هېڅ په ما پرې اړه نه درلودل. کندهار تازه نرخونه ډالر په 3.45 پیسې کالدارې په 245 افغانۍ زر کالدارې 245 افغانۍ. دا ته په څه شخته یې وروره ته زما پوښتنې ته راغلی یې که دلته بېعزتي کوې دغه وکړه ته کیسه وکړه حاجي صاحب کیسه وکړه دا مشوره ښه حاجي صاحب ته خپله کیسه وکړه د ده سره هر وخت زما دغه حال یې چا ته یې وکړمه کیسه بس ما ته کیسه وکړه دی زه دا درته غوږ یم ولې ما ته کیسه وکړه زه یې اورم خو ما راوستې زه ورته ناست یم بس دوی میسجان راته دوست څه نادیده کېږي وروره څه در پېښه ده دا په کومه دنده اخته دی دا اوس یو کار یې شروع کړی د پوښتنه چې نو ورته ووایه حاجي صاحب ته ووایه چې په کومه دنده اخته دا څه پیسې هلته ورکړي چې په ګټه یې چې ډالر مې رانیولي دي بیا افغانۍ رانیسم بیا ډالر رانیسم داسې حساب دی حاجي له پورته وکښته کېږي دا د صرافي په ګروپ کې هم هغه میسیجان اورم دغه ته څونه باوري چې دا میسیجان رښتیا چې دا کالدارې و ډالر و شان میان سره پورته وکښته کېږي دا ته خپلې پیسې ورکړي حاجي صاحب څو دې جمع کړي دي څو ډالر دې رانیولي دي څو دې افغانۍ رانیولي دي دغه وم 80 ډالره مې افغانۍ ته واړولې بیا مې د هغه وروسته څو ورځې بعده
و 2000 افغانۍ 2000 افغانۍ مې بیرته بیا ډالر کړ 80,000 ډالر جمع کړ یا 80 ډالر څو علي 80 ډالر حاجي صاحب یوازې 80 ډالر نو دا خو که سره 9,500 دي که 4,000 افغانۍ کېږي 4,000 افغانۍ کېږي 2000 افغانۍ مې نور ورکړي دي دا 8000 افغانۍ دا خو د 8,000 افغانو سرمایه دي ستا دغه آل دی ورسره ګرد عمر زما د سره حاجي صاحب دغه حال نه مې د ده د لاسه پر بانډار خوند اخیستی دي نه مې په بانډار د ده د لاسه سر خلاصېږي ګرد عمر د ده دغه حال بس تورې سي میسج واوري چې زه یو خبره ته کوم یوه کیسه په 10 واره پوښتنې راسه کوي په یوه کیسه کې خبره مې سمه نه ده ورسره کړې د وړم ورځ راهیسې 300 افغانۍ راګټلې وړم ورځ راهیسې 300 افغانۍ نو خو دغسې ناست یم 300 افغانۍ مې وګټلې اوس ورته ناست یم 300 افغانۍ مې وګټلې وړم ورځ راهیسې نه ستړی یم ته یې په دا خوشحاله دی نور ستړي کړي دي د نور ستړي کړي دي د خپله نه دي ستړي هلکه خدای دې خوار نه کړي ناجیده مه کېږه دا دنیا جهان په دا سراپیو په کاروبارو په تجارت اخته دي دغسې ناجیده نو څوک نه کېږي لکه ته 80 ډالره دې ورواخیستې دي کیسه دې جوړه کړې ده عجبه سړی ته اوس کابل ډالر په 3 کالداري په 255 افغانۍ زر کالداري 255 افغانۍ ډالر په 3 دغه د یخچال څه د لین راوکاږه زه د په نه یم د طرف نه یم نو ولې حاجي صاحب موږ دې پوښتنې ته راغلي یو ته داسې زما پوښتنې ته نه راغلی ته ری وایې حاجي صاحب پوښتنې ته راغلی د هغه کیسه دې له تاسو ارمان چې دا زما اواز ته هم د دې ورپاتې وروره زه خپله ګټه کوم زما لاس ته رسېدلی درته خیر حاجي صاحب د ده پر ځای زه بخښه غواړم حاجي صاحب زه هم درڅخه ځم په خیر ولاړ سې داسې ناجیده خلک په ځان مه بسې کوه وروره په خیر ولاړ سې حاجي صاحب ملګری مو دی خدای په امان په خیر ولاړ سې خدای پاکه ته ښه پوهېږي حاجي صاحب ډېر وبخښه دا ځان داسې څه بله کم راته وایسېدی داسې وشرمېدم مال سم د خدای په امان په خیر ولاړ سې دا ناجیده نه ملا دې ماته څه کړه د هغه دنده د زر کالداري په 2,500 کالداري په 15 افغانۍ ښه دنده دې په مخه اخیستې